السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې به دغه ځوان چې ما سره څنګ کې ښکاري تاسې به ډېر دردولی وئ، ډېر بې خفه کړی وئ، خو الحمدلله دغه ځوان یو غیرتي ځوان و. موږ سره یې په تېره مرکه کې خبره وکړله چې زه 100-200 روپۍ ګټلی شمه، خو راځئ تاسو سره داسې یو څه شریکومه چې دا خلک واقعیت مستحق دي. دا خلک په داسې یو ځای کې ژوند کوي چې تاسو یې وګورئ، تاسو به هم حق حیران شئ. دغه سپین ږیري دي، زړه به دې درد پرې وکړي چې اوس یې وګورئ په دې یخ کې وي. راځئ تاسو سره موږ د دوی حال شریکوو. کاکا ولې په دې یخ کې دلته پروت یې؟ مجبوري اخیستې یو وروره د کریا و مخه نه وینو له دې چې یو خپلو کورو ته لوړ سو. دا یخ هم قبول کړی ده، له شکایه ته نه سو ختلی، بیا نه سو راتلی، له غریبۍ نه مو ځو د دې په سر باندې دلته پراته یو. ښه، دلته ته بازار کې تر کومه وخته پورې دا لس ګاډي چلوي؟ یاره وتلي به دغه 12-15 کاله به وتلي. 15 کاله کېږي ته ګاډي چلوي بازار کې، او شپه دلته راوړې د یخ ته په دې میز باندې پروت یې؟ په دغه میز باندې پراته. دومره سخته مجبوري خو ده؟ ولا مجبوري نه وای، نو بیا هم څه وکړو. کاکا ولې په هوټل کې شپه نه کوې؟ بیا په هوټلو کریا د خوراکي مخه دومره نه ویني، خو اوس یوه وچه مړۍ راوړو، د منګړي چې راوړو یا ګازرې راوړو، هغه پخې کوو. یعنې د هوټل مخ هم نه ګورې چې هلته شپه وکړي؟ نه. څه غوښتنه کوي خلک درسره کومک وکړي کوي نه کړي؟ هغه خو د دوی پوهېږي، خپل کار یې پوهېږي چې څه له لاسه کوي چې ویې که خو هغه دنیا یې مشخص وه، دا یې مشخصه کوي، وله وسه نه کړي ورور، خو د دوی به هم بېوشي دي، موږ هم بېوشي ده. ښه قدرمنو لیدونکو، راځئ دغه سپین ږیري کاکا سره مرسته وکړو، راځئ د دوی لاسنیوی وکړو تر څو د دوی ژوند کې یو څه تغیرات راشي، یو څه خوشحاله شي. نه تنها دغه کاکا بلکې یو بل کاکا هم دی، هغه هم په دې حال باندې دی، او د دغه چې د چا دوکانه مخ ته همدغه کاکا شپې ورځې سبا کوي، هغه نفر هم راغواړم هغه به هم د دې په باره کې خبرې وکړي. دا به راته ووایي چې څونه وخت کېږي دلته ژوند کوي، څونه وخت کېږي دلته زندګي کوي، او څه مشکل لري. هغه دوکاندار به هم هغه مصري دلته چې هغه موږ سره خبرې وکړي. استاد محترم، دا څه مشکل لري، څه ستونزې لري، او څومره وخت کېږي دلته داسې کې د ژوند کې؟ دا ډېر وخت کېږي، تقریبا 15-16 کاله کېږي. مخکې د نور دوکانو یو مخ ته د ځینې خیلو زړه ډکې دلته به شپې کولې. ښه، د دوکانو مخ ته تا ورسره خبرې کړي دي، د دې ستونزې دې اورېدلې دي، کله داسې کیسې ورسره کړي دي؟ حتما ځکه چې 15-16 کاله کېږي دلته ژوند کوي، زندګي کوي، تا ته به هم په داسې زړه کې بیا یو څه راګرځېدلي چې ولې دلته ویده کېږي، مشکل څه شی دي؟ ولا ډېر مخکې په موږ نه ولدلې، ځکه ولدلې خو مو خو مثال خبرې اترې هم نه یې ورسره کړي. چې کله دوکانه ړنګ شول دی دلته راغی، بیا مې ورځ خبرې ورسره وکړې، ویل چې دلته څومره څه مشکل به وي، نور څه معلومات یې را نه کړل. بیا ما به دلته څه مشکل وي، وچ پوچ هلته نه څه معلومه، غریبۍ نه به څه معلومه، بېوسۍ نه به څه معلومه. دا خبرې موږ ته وکړې، خو نور داسې هغه زړه حالي نه درته ویلی. ښه زړه حالي نه درته ویلی. ښه لیدونکو، زه هغه بل کاکا هم ګورو، او د همدغه ځای فیرهدار ورور چې هغه هم راسره ده، هغه هم راسره خبرې شریکې کړي، ځکه چې دی شپې دلته راځي او د دوی کیسې به هغه هم راته کوي. خو زه هغه بل ملګری هم ګورو چې هغه په کوم حالت کې ده. قدرمنو لیدونکو، راغلو دلته یو بل کاکا ته هم راغلو. کاکا ستړی مه شئ. الله دې کامیاب کړه، غمجن مه شه، خوشحالي دې په نصیب شه، په دین او دنیا کامیاب شه. سلامت اوسې، الله دې ښه شول لره. کاکا سوړه دې نه کېږي په دا ځای کې؟ زړه به ولې نه کېږي، خو کمباین به درته ولی دي، بیا به خدای دومره توت کړي، دومره الله کمک راکړي توت شمه، بس ویده شم. الله اکبر. کاکا څه مشکل دي، څه ستونزې دي ولې دې داسې کې ویده کېږي؟ دا مشکل دی چې په کور کې څه نشته، په کور کې څه نشته؟ څه نشته، لمسی به دي، لمسی به وي، ځای به دی، ګل به دو، شپه ووتن الله ملایه، دا په یوه کار کېږي نه کېږي. کاکا ته خو سپین ږیری، ته خو باید په کور کې نوس وای. په کور کې څنګه که نه مجبور ته ویلي که څرنګه ویښي ګاډي کې ته وګایم، هلته په څه نه وي، بیا خو به شپه به درنه څه راشي. واه کاکا، دا ډېره سخته قرباني ته نه ورکوي چې دا یخ ژمي کې اوس بارون راغلی لږ مخکې وشولو، ته بیا هم داسې کې پروت یې، خپلو بچیانو د خپل لمسۍ دپاره یو ورځ د ګټې هغې دپاره دا سختي په ژوند یې تېروي. بس زه په زمان په لمسیو نه سار قربانوم، ځان چې زه د په تکلیف وم چې دوی خرڅوي.
دغه بابا جان او هغه بابا جان چې اوس موږ سره خبرې وکړلې څومره وخت کېږي داسې کې دی پروته دی؟ یاره 4-5 کلی کېږي چې دلته پروته دي. 4-5 کلی کېږي دلته پروته دی. ته کسې دغه ها تر اوسه پورې چا سره کومک مرسته نه ده کړې؟ یاره ایسا پر چانو د کومه کسر نه کړه. دا مسا کړی د دې داسې څه په دریودېږي چې کومه شپه راغلی دی په کوم داسې بد حالات کې وي دا څه دریودېږي؟ یې دا لکه وګا ډېر باران وشو بیا ګیز 15 بجې وې چې د خفګان سرونه سندره وکوستي و. ها زمزمه یې کړله زم سره. ها ته خو دا ټوله شپه سوړه ته تېروې د ذهن د کله کله درسي دی په کوم حالات کې وي داسې ارسي چې خدای نه خسته څه په شوي نه وي والله روغ ځان چې څه مولته ولته موږ داس نه چې مړ شوي. الله اکبر اله موږ شاید که ټوپای وې دوړو ډېر خلک د وده ته چې دا فکر کړ کې دا سوړه دغه سپینګلي صدرال وتر سوالای وي. ها والله موږ درکه دا خبره راغله الله دا خبره الله دې موږ په وطن نه رحم وکړي. قدر لیدونکو راځي کومک ورسره وکړو راځي چې مرسته ورسره وکړو دا خلک مستحق دي. دغه زما دپاره نن ډېره دردونکې صحنه وه چې ما ولیدله چې دوی دلته په کلونو ژوند کړی مګر موږ نه دي لیدلي. خو الحمدلله دغه دې موږ ولیدل موږ به تر خپل وسه پورې د دوی سره همکاري کوو چې دوی ګرم ځایونو ته انتقال کړو او د دوی سره کومکونه مرستې وکړو. تاسو سره هم غوښتنه ده چې راځئ سره مرسته او کومک وکړو دواړه بابا جانو سره هغه سره هم دغه سره هم په هغې پسې هم فامیل ده په دې پسې هم فامیل ده. راځئ د خپل ځان نه یوه 2 روپۍ ورته اضافه کړو دوی سره کومک وکړو تر څو یو څه نه څه په راحت شي. دا خپرونه دلته پای ته رسومه تر بلې خپرونې ښې چارې قوه درته غواړم. ډېره مننه سلامت اوسه الله د خرڅول نه کړم ستړی له ځوانۍ نه دې حالات کړم